دا فضل الرحمن دی، دا یې ورور دی او دا یې ملګری دی. سخت ژمی را روان دی او پوهیږئ چې دوی د لرګیو اخیستلو وس او توان نه لري. له همدې امله دوی مجبوره دي چې له دغو ناپاکو ویالو څخه خس راټول کړي چې دغه سخت ژمی پرې تیر کړي. د فضل الرحمن په شان په زرهاو ماشومان دغه کار ته مجبوره شوي دي. آیا تاسو نه غواړئ چې دغسې ماشومان له دغه سخت حالت څخه وژغورئ؟ نو راځئ له دوی سره مرسته وکړئ چې یو ګرم او تود ژمی تیر کړي.